السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو کم کسان چې بے روزګار دي یا روزګار شته خو لیکن کار بند شوی دی او یا غواړي چې موږ ته د نوکری ملو شي، نو دا ملګري دي دا ویډیو وګوري. په دې کې زه تاسو ته داسې یو آسان عمل درښیم که دا یې چارې شروع کړو نو انشاءالله بے روزګاره ته به کار ملو شي یا نوکری به ورته ملو شي، او که چېرې د چا کار بند شوي دا به انشاءالله دوباره روان شي. نو کم عمل دی زما عزتمندو، د ماسخوتن مونځ نه وروستو چې کله تاسو د ماسخوتن مکمل مونځ ختم کړئ وتر مو کوئ وترونه بعد تاسو به 3 پیري درود شریف ووایئ او بیا ورپسې 10 پیري یا وهابو، صرف دا یو لفظ د الله تعالی نوم دی یا وهابو، دا به 10 پیري ورپسې ووایئ او بیا ورپسې دعا وکړئ د خپل کاروبار یا نوکرۍ لپاره به دعا وکړئ نو انشاءالله دا به پوره شي. اوس بعضې کسان پکې بیا سوال کوي چې دا به په روانه ویلی شو که نه ماسخوتن مونځ نه بعد په خپل ځای باندې کېناستل ضروري ده. نو زما عزتمندو ضروري خو نه ده، خو بهتره دا ده چې ماسخوتن مونځ نه بعد تاسو هم په خپل ځای باندې کښېنئ، په دې خو څه دونه وخت نه لګي، خو بس 2-3 منټه به پې ولګي که نه، یا وهابو خو صرف یو لفظ دی، زیات نه زیات 10 منټه دې پې زه ولګي. نو بس په خپل ځای باندې کښېنئ. بهتره دا ده چې 3 پیري درود شریف ووایي ماسخوتن مونځ نه بعد او یا وهابو دا تاسو 10 پیري ورپسې 10 پیري ورپسې ووایئ او بیا ورپسې د خپل کاروبار یا نوکرۍ لپاره دعا وکړئ. انشاءالله 10 تر 10 به تاسو ته نوکري ملو شي او تر کوم وخته پورې به جاري ساتئ. نو تر کوم وخته پورې چې تاسو ته نوکري یا کاروبار برابر شوی نه دی تر هغه وخته پورې دا وظیفه جاري ساتئ. ډېر ملګري وي ای دا وظیفه یو ته 3 ورځې وکړي او بس بیا پرېږدي په ځای باندې، نو بیا وایي چې موږ ته خو نوکري یا کاروبار ملو نه شو، نو څه به ملو شي زما عزتمندو په 2-3 ورځو خو نه کېږي که نه. مستقل تاسو جاري ساتئ، دونه وخت پې نه لګي، جاري ساتئ انشاءالله تر کومه چې د کاروبار نه دی ملو شوی ترې پورې جاري ساتئ. 10 تر 10 به تاسو ته کاروبار یا نوکري ملو شي. ټیک شو، کوشش کوئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړه، مخکې پھیلاو کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسېږي او فایده ترې واخلي. صحیح شو، الله رب العزت مو خوشحاله باساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.